أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین روان دے آیاتون مبارک اللہ تعالیٰ دا ایلا احکامات بیان کر چی ایلا یو قسم قسم دے چی سڑی کل د خپل خدای سرا یوځای کېدون باندې خپل خدای سرا د قربت یاد یوځای کېدو د نه وجې قسم اخري چې زه به خدای ته قسم دخته چبن نزدې کېږم نو پای کې بیا دوه خبرې دي که مودې ذکر کړي وي 4 میاشتې یا د هغې نه زیاتې نو چې هر کله دا 4 میاشتې د کم ذکر وکړو او دغه دوران کې دی بیا د خپلې ښځې ته نږدې نه شوه 4 میاشتو کې دنده نو دغه دی کې د دې انسان قسم خو پوره شو خو دا ښځه پې طلاق شوله الله یې وین عزم الطلاق وایي که فرقه د خپله اراده پوره کړه او د طلاق اراده وه او په 4 میاشتو کې دنده دی خپلې ښځې ته نږدې نه شو رجوع یې ونه کړه نو دا ښځه د باندې طلاق شوله قسم یې پوره شو او که فرقه 4 میاشتې کې دنده بیا دوباره خپل ښځې ته رجوع وکړه نو دغه دی کې قسم مات کو د هغې کفاره به ورکوي او ښځه پې طلاقه نه ده او که فرقه مودې کمه ذکر کړي وي میاشت یا 2 یا 2 هفتې نو دغه دوران کې که فرقه د قسم خوړلی وي نو که فرقه څومره مودې ذکر کړې ده او د هغه دوران د خپلې ښځې ته نږدې نه شو نو قسم یې پوره شو او ښځه پې طلاق نه ده او که فرقه د هغه مودې دوران کې دی چې کم دی خپلې ښځې ته نږدې شو نو قسم یې مات کو نو قسم چې کله مات کړي د هغې کفاره به ورکوي خو ښځه پې طلاق نه ده نو الله وایي فرمایي که فرقه د دې سړو د خاوندانو د طلاق اراده وي او ګویا دی په 4 میاشتو کې دنده خپلې ښځې ته نږدې نه شو نو د باندې ښځه طلاق شوله اوس د طلاق ښځې متعلق احکامات بیانېږي والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء طلاق چې کوم دی دا 3 قسمه دی یو طلاق رجعي دی چې کله یو سړی په صریح الفاظ سره ښځې ته یو طلاق ورکړي دې ته طلاق رجعي ویلی شي چې په دې طلاق رجعي سره دا سړی د عدت دوران خپلې ښځې ته رجوع کولی شي که فرقه د عدت په دوران کې خپلې ښځې ته رجوع ونه کړه نو بیا پې ښځه چې کوم دی د نکاح نه ووتله بیا د ښځې مرضۍ مطابق د دواړو مرضۍ مطابق که نکاح کوي نو د نکاح تجدید کولی شي دغه شان که ښځې له 2 طلاقه ورکړي وي او دغه دی کې په صریح الفاظو سره نو بیا دغه شان که فرقه د عدت دوران کې رجوع وکړه بس ښځه ده او طلاق واقع نه شو که فرقه رجوع ونه کړه او دغه موده تیره شوله 3 قروء چې هغې ته 3 حیضه ویلی شي دغه عدت تیر شو
نو بیا دوباره که نکاح کول غواړي دواړو مرضی مطابق نکاح کولی شي. دې ته طلاق رجعي وایي. او دویم طلاق باین دی چې یو سړی په کنایي الفاظو سره خپلې ښځې له طلاق ورکړه. که یو طلاق یې ورکړه لکه الفاظ طلاق نه وي خو کنایي الفاظ وي او ارادې د طلاق وي، نو چې کله فرقه د ښځې له د الفاظو ته کنایي سره طلاق ورکړو نو دا ښځه د باندې طلاق باین شوله. دا اوس بغیر د نکاح د تجدید نه د دواړو مرضی نه چې دواړه مرضاوي دوباره که نکاح کوي نو کولی شي، خو چې دواړو مرضی نه وي نو بیا نکاح هم نه کېږي. ښځه پې طلاق شوه بس ښځه بیا آزاده ده، د عدت نه پس چې کوم دی ښځې آزاده شوله. او بل طلاق مغلظه دی، که فرقه یو سړي ښځې له 3 طلاق ورکړل په صحیح الفاظو سره، بس دا ښځه د باندې بس ختمه شوله، دی بیا هیڅ کله دی ښځې سره نکاح نشي کولی تر دې چې هغه عدت تیر کړي او هغه بیا بل کس سره نکاح وکړي، هغه ولا بیا په خپل مرضی طلاق ورکړي او بیا عدت تیر کړي هغه، نو که بیا نکاح کوي نو بیا حلالیږي. خو لیکن خامخا به چې کوم دی د بل سړي سره نکاح کوي هغه سره به یو ځایوالي کوي، که هغه ولا بیا په خپل مرضی طلاق ورکړو نو بیا به عدت تیری او د هغې نه پس که بیا دې دواړه نکاح کول غواړي بیا کولی شي. اوس دلته د عدت ذکر کیږي. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. مطلقه ښځې طلاق شده ښځې به ځان منع کوي د دویم نکاح نه 3 قروء یعنی 3 حیضه. او د دې 3 حیضو متعلق محکامات دي. یو حکم خدا دی که فرض کا د دې ښځې چې کوم دی حیض راځي نو بیا به 3 حیض چې کوم دی دا انتظار کوي او د هغې نه پس به چې کوم دی دا ښځه بیا آزادی که بل سره نکاح کول غواړي نکاح کولی شي. که فرقه د کم عمرې په وجه باندې او یا د زیات عمر په وجه باندې حیض نه راځي نو بیا چې کوم دی 3 میاشتې به انتظار کوي. 3 میاشتې نه پس چې کوم دی دا ښځه بیا حلاله شوه آزاده شوله، که بل چا سره نکاح کول غواړي نو بیا کولی شي. او یو چې کوم دی که فرقه د دې ښځې په خېټه باندې بچي وي او د حمل امیدواره وي، بس چې کله بچي وشوه که هغه هفته پس وشو که ورځ پس وشو که میاشت پس وي که 2 وي که 3 وي که 4 وي که 5 وي که 6 وي، هغه دی کې بیا وضع د حمل ده چې کله بچي وشو د هغې نه پس به بیا دا ښځه که نکاح بل چا سره کول غواړي نو کولی شي. خو دا هغه ښځې دي چې د هغه طلاق شده ښځې دي چې دا سړی ورسره یو ځای شوي او خلوت صحیحه کړې وي. چا چې خلوت صحیحه کړې وي او هغه بیا ښځې له طلاق ورکړو نو هغه طلاق کې بیا ښځه به ځان بچ ساتي د نکاح نه تر هغې پورې د بلې نکاح نه چې تر څو دې عدت نه پوره کړي. او که فرقه نکاح کړې ده لا رخصتي شوې نه ده، خاوند ورسره یو ځای شوی نه دی، خلوت صحیحه شوې نه ده او د ښځې له طلاق ورکړو نو بیا دغې ښځې باندې عدت نشته، بس طلاق سره چې کوم دی هغې نه پس دا بل ځای نکاح کولی شي او دې ته عدت طلاق ویلی شي. او که فرقه خاوند وفات شو چې هغې ته عدت وفات ویلی شي نو د عدت وفات په صورت کې چې کوم دی بیا به دا ښځه که فرض کا په خېټه باندې بچي وي نو به چې کله بچي وشو د هغې نه پس دا ښځه آزاده ده بل ځای نکاح کولی شي. او که فرقه بچي نه وي په خېټه باندې حمل نه وي نو بیا به هغه 4 میاشتې او 10 ورځې دا به عدت تیری چې دغه عدت پوره کړي د هغې نه پس چې کوم دی که بل ځای نکاح کول غواړي نکاح کولی شي. نو په دې کې د عدت احکامات دي چې عدت ویلی شي شمارې ته او په اصطلاحي شره دا ده چې کله یو ښځه طلاق شوله په طلاق سره یا ښځه کونډه شوله نو دا به چې کوم دی عدت تیری په خپل خاوند په کور کې
دا هغه خپل خاوند کور نه د لپاره بهر وتل حرام دي او دغه دی کې چې کوم دی د دې نفقه او خرچه په خاوند باندې بوي. نو والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، طلاق شده ښځې به ځان منع کوي د دویم نکاح نه 3 قروءه، د هغه دوران کې چې په خېټه باندې بچی نه وي 3 حیضه بچی کم دی دا انتظار کوي، یا به 3 میاشتې که فرقه حیض نه راځي بیا به 3 میاشتې چې کم دی دا انتظار کوي او د هغې نه پس به بیا که دویم نکاح کول غواړي. اوس د دې عدت دوران کې که دا چا سره د نکاح متعلق خبرې کوي یا نکاح پیغام ولا څوک رالیږي دا به دا نه قبلوي او نه به دې باره کې څه خبرې اترې کېږي. او دغه شان چې کله یو سړي ښځې له طلاق ورکړ نو اوس که فرقه طلاق د کومې ښځې له ورکړې دی نو د عدت په دوران کې دا سړی د دغه طلاق شده ښځې خور سره ترور سره خورزی سره رویروي سره نکاح نشي کولی تر څو چې دا عدت دی تیر کړي نه وي. د هغې نه پس که بیا د هغې خور سره که د هغې بیا ترور وي که د هغې خورده وي یا رویروه وي بیا ورسره نکاح کولی شي. او که فرقه د دې سړي مخکې نه 4 ښځې وي او دا وفات شوله او 3 ښځې پاتې دي نو تر څو چې کوم دی تر څو چې کوم دی د ښځې طلاق وله ورکړه د ښځې لا 4مې لا نو تر څو چې د هغې هغه عدت پوره شوي نه وي نو دغه دی کې چې کوم دی چې کله عدت پوره شوي نه وي نو دی دا 4مه ښځه به اله کوي چې د هغې هغه عدت پوره شي د هغې نه پس به چې کوم دی بله که 4مه نکاح کول غواړي نو بیا به د هغې نه پس کوي. نو الله فرمایي والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق شده ښځې به ځان منع کوي یتربصن یعنی انتظار به کوي ځان به منع کوي بانفسهن د دویم نکاح نه 3 قروء 3 حیضه یا 3 میاشتې یا وضع د حمل پورې. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، او نه دی حلال دی ښځې د پاره چې پټ کړي هغه چې کوم الله پیدا کړي دي د دې په رحم کې او د دې په خېټه کې. گویا ښځه که فرقه یریږي چې را د ما په خېټه کې بچی دی او هغه به 4 میاشتې پس یا 6 میاشتې پس یا 7 میاشتې پس پیدا کېږي او دا وایي چې را دغه دی کې دا خپل دا بچی پټ کړي دا حمل او الو نه وایي نو الله وی دا حلال نه دی، دا ګناه ده. دا به چې کوم دی باقاعده د خپل حمل باره کې اطلاع ورکوي چې زه د حمل خاوند یم او چې څه په خېټه کې دي د هغې باره کې به ښکاره خبره کوي. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، کچری دا ښځه ایمان لري په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې نو دا به د خپل رحم کې هغه څه چې کوم الله پیدا کړی دی چې بچی دی هغه د هغې به دا پټول نه کوي، دې دپاره دا حلال نه دي، دا سخته ګناه ده. اوس که فرقه د سړي چې کوم دی ښځې له طلاق رجعي ورکړي وي، یو طلاق یا 2 طلاقه چې پای کې دغه عدت دوران کې دا د خپلې ښځې ته رجوع کولی شي نو وبعولتهن احق بردهن فی ذلک. او دغه دی کې بیا عدت تیر شو نو چې عدت کله تیر شي نو بیا به دوباره نکاح کېږي او دوباره نکاح کې بیا د دواړو مرضا شرط دی. که ښځه نه غواړي نو بیا دا خاوند سره په زور نکاح نشي کولی. خو لیکن شریعت دا حکم کوي چې را که فرقه طلاق رجعي ورکړي وي او عدت تیر شوی دی یا طلاق باین دی او دوباره د نکاح خواهش لري نو بیا دغه دی کې وبعولتهن الله خاوند دغه ښځې چې کم خاوند دی له طلاق ورکړي دی او عدت تیر شو او دوباره چې کم دی وسره نکاح کول غواړي 2 طلاق ورکړي یا طلاق باین وي طلاق مغلظه کې خبره ختمه شوله او که فرقه 2 طلاق ورکړي وي او یا طلاق باین وي او عدت تیر شو او د نکاح دوباره ضرورت راغی نو بیا الله بعولتهن خاوند دغه متعلق طلاق شده ښځې احق زیات حق لري بردهن چې واپس واخلي په نکاح کې دغه ښځه فی ذلک په دغه موده کې ان ارادو اصلاح که اراده لري د روغوالي نو که په
طلاق راجی کی رجوع کول غواړي اوم دا خاوند حقدار دی الته خو بیا دی خامخا دا خدای د پاره بیا چې رجوع وکړه خدای دا او کو فرق عدت تیر شیو نو بیا د دوارو مرضی پکې شامل لا نو دغه دې کې دی خدای له پکار دی چې دا لومبني خاوند د دې لپاره ډیر مناسب دی چې دا چې کم دی ور سره بیا دوباره نکاح کی کو فرق دا خاوند اراده لري د اصلاح او د روغوالي او خدای ته نقصان ورکول نه غواړي نو لهدا بیا حق لري د لومبني خاوند چې دا وسره نکاح وکي او کوي نه کړنو بس او مزاد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اوس الله دلته د خدای او د خاوند حقوق بیانې شتا حق د دې خدای په مثل د هغه چې کوم سری حق دی په خدای باندې د دستور مطابق څنګه چې د خاوند حق دی په خدای باندې چې د خدای به د خاوند د کور خیال ساتي د دبا د بسترې خیال ساتي د داغه بستر باندې به هغه کس نه پریدي چې کم دی نه خوخی د دبا غیر جتبه کور نه بهر نوزي دغه شان چې کم دی د خاوند چې کم دی کم حقوق دی هغه په خپل ځای کې ادا کوي دغه شان د خدم حق دی په خاوند باندې چې دا خاوند به د خدای سره ښه سلوک کوي د دې د خوراک د دې د جامې وغیرہ دا ټول انتظامات وکړي او خدای به چې کم دی هغه ته به بې ځایه ضرر او نقصان نه رسي او نه به تنګي نو دواړو یو بل باندې حقوق دي دغه حقوق به دواړه خیال ساتي البته وللرجال علیهن درجه سرو د پر الله یو درجه فضیلت ورکړي په خود باندې چې بل دې الله وی شهره الرجال للناس بالقوام چې کوم داخله دي چې دا سړي په خود باندې چې کوم یو قسمه حاکمان دي نو دغه یو درجه وروالی د خاوند شته چې په خود باندې یو فضیلت لري او باقی نور حقوق چې کوم د خود او د خاوند برابر دي والله عزیز حکیم الله خاوند د غلبې دی او د حکمت دی والمطلقات طلاق شده خذ یتربصن بانفسهن ځان به منکۍ د دویمې نکاح نه ثلاثه قروء تر درې حیضه پورې یا درې میاشته پورې او یا چې کوم دی وضع د حمل پورې ولا يحل لهن او حلال ندی دی طلاق شده ښځې لره ان یکتمنا چې پټ کی ما خلق الله هغه څه چې الله پیدا کړی دی فی ارحامهن د هغې په رحم کې یعنی بچی په رحم کې دی او د هغه پټی نو دا دې دپاره حلال نه دی دا ګناه ده ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر که چېرې دا ښځه ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن احق بردهن فی ذلک او خاوند دغه طلاق شده ښځې زیات حق لري چې واپس دته ملو شي د خاوند ته فی ذلک په دغه موده کې ان ارادو اصلاحا که اراده لري دا خاوند د روغوالی او د اصلاح نو بیا خاوند زیات حقدار دی چې دا واپس هغه ته په نکاح کې ورشي ولهن مثل الذي او شته حق د دې ښځې په شان د هغه سړي علیهن چې د دې سړي په کومې ښځې حق دی دغه شان د ښځې هم په سړي باندې حق شته بالمعروف د دستور مطابق وللرجال علیهن درجه او د سړي دپاره په دغه ښځې باندې یو درجه غوروالی او فضیلت دی والله عزیز حکیم الله خاوند د غلبې دی او د حکمت دی والمطلقات طلاق شده ښځې یتربصن بانفسهن ځان به بچ ساتي منکۍ به د دویمې نکاح نه ثلاثه قروء تر درې حیضه پورې یا درې میاشته او یا چې کوم دی وضع د حمل پورې ولا يحل لهن او حلال ندی دغه طلاق شده ښځې لره ان یکتبن چې پټ کی ما خلق الله اغا چې پیدا کړی الله تعالی فی ارحامهن د هغې په رحم کې چې هغه بچی دی ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر که چېرې دا ښځه ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن او خاوند دغه طلاق شده ښځې احق زیات حق لري بردهن واپس داغه ته په نکاح کې فی ذالک په دغه مودې دوران ان ارادو اصلاحا کدی اراده لري د روغوالی ولهن مثل الذي استحق دغه ښځې په شان دغه سړي علیهن چې څنګه د سړي په ښځې باندې حق دی
بالمعروف د دستور او رواج مطابق وللرجال علیهن درجه او د سړو د پاره په ښځو باندې یو درجه غوړوالی دی والله عزیز حکیم الله خاوند د غلبې دی او د حکمت دی